25 کلنه سونا چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله کندهار ښار ته راکډه شوې د مهال د دې ولایت د عینو مینې د حرفوي زده کړو په مرکز کې د خیاطۍ په زده کړه بوخته ده. دا وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې د کسب زده کړې ته مخه کړې ده. دا زموږ درېیمه میاشت ده چې موږ دلته راځو او کار کوو او زموږ د ژوند لپاره دا چې موږ خیاطي زده کړو خپل د آینده لپاره کولی شو چې ډېر څه وکړو او د دې طریقه خپله کورنۍ سره هم مرسته وکړو. په دا کارونو ته موږ په خپل کور کې دوام ورکوو. د دې طریقه کولی شو موږ خپل آینده ژوند ته ډېره ګټه ورسوو ځکه چې خپل اقتصادي حالت لپاره هم ډېر ګټور دی. د جګړه ځپلو کورنیو ترڅنګ هیواد ته له کډوالۍ راستنې شوې نورې میرمنې هم د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې مسلکونه زده کوي. دوی هم وایي چې هیواد کې پرله پسې بحرانونو میرمنې اړې کړي چې د خپل ژوند او کورنیو د پایښت لپاره خوارۍ وګالي. دا چې موږ زده کړو بیا موږ سره دا خپل خیاطي بیا موږ سره ډېره مرسته کوي چې موږ ښه سمه یې زده کړو. بیا موږ چې ښه سم کار زده کړو ډېر کومک د کور سره هم کوی شو د کورنۍ سره هم کوي چې ما دلته موږ ښه کار زده کړو. دا خو ډېر ګټور دي چې موږ دا کار کوو. دغه اقتصادي وضع مو سره سمیږي، ساعت به مو په چیر دي، په کور کې په آینده به مو سره سمه سي. په کندهار ښار کې دا مهال د دې ولایت له 10 ولسوالیو څخه شاوخوا 20 زره بې ځایه شوي کورنۍ ژوند کوي چې اکثره یې د ژوند له پراخو سختیو سره مخامخ دي. د کندهار د ښځو چارو مشره روکیا سکزي وایي د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره یې تر پخوا اسانتیاوې کمې شوي، خو دوی د نړیوالې ټولنې د بدیل معیشت او غیر قانوني کډوالۍ د پروګرام په مرسته د میرمنو د لاسنیوي لپاره د مسلکونو د زده کړې لړۍ راپیل کړې ده. موږ حرفوي زده کړې برنامې هم درلودلې دي او اوس هم جریان لري چې هغه خیاطي دی، ترڅنګ هم باف دی، کروشنیل دی، حجاب دوزي ده، آرایشګاه ده، دا اوس هم دوام لري. ولې د زراعت په برخه کې موږ هم برنامې مخکې مو بې حده ډېر درلودلې چې هغه د چرګانو په برخه کې وي، د غواوو په برخه کې وي، ترڅنګ هم د میوو د وچولو پروسس برنامې موږ درلودلې. تقریبا موږ تېر کال زموږ په باغ کې 1500 تنو ښځو ته موږ ټرینینګونه ورکوله. له دې ټولو سره لا هم میرمنې کندهار کې د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو څخه ځورېږي. د کندهار د ښځو چارو ادارې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د تیر کال راهیسې په دې ولایت کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي 290 پیښې ثبت شوي چې د وړم کال په پرتله څو چنده زیاتې دي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.